ولسمشر غني غټ افتخار ترلاسه کړ. تاجکستان کې څنګه د افغانانو نوم لوړ کړ؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ولسمشر محمد اشرف غني د تاجکستان پلازمېنې دوشنبې ته تللی چې د اسیا زړې استنبول بهیر نهمه غونډه کې ګډون وکړي. دغه راز د دغه سفر په حاشوي برنامو کې ولسمشر غني پرون د تاجکستان ملي پوهنتون څخه لیدنه وکړه او هلته یې وینا هم وکړه. د تاجکستان د ملي پوهنتون له لوري ولسمشر محمد اشرف غني د افتخاري دکتورا هم ورکړل شوه چې واقعا دا ډیره د افتخار خبره ده. که تاسې ووایئ چې څنګه د افتخار خبره ده او افغانانو ته یې ګټه څه ده. موږ تاسې خپل منځ کې اختلافات لرو، ولسمشر غني مو نیوکې شته، واما دا زموږ داخلي مسایل دي. ولسمشر غني زموږ استازی دی او ولسمشر غني ته دومره درانه کتل اصلا افغانانو ته درانه کتل دي. بل داسې ډیر کم کیږي چې نورو هیوادونو کې دي ولسمشرانو ته افتخاري دکتوراوې او پوهنتونونو کې د لیکچر ورکولو موقع ورکړل شي. تاسې به کله نه وي لیدلي. لنډ مثال به یې زموږ ګاونډیان درکړو چې یا د عمران خان ته چا افتخاري دکتورا ورکړې وي یا حسن روحاني ته. ولسمشر غني ته په پوهنتونونو کې د لیکچر ورکولو موقع ورکول کیږي او داسې افتخاري دکتوراوې ورکول کیږي. اصلا د هغې علمیت ته په کتو دا کار کیږي. نور داخلي مسایل زموږ خپله موضوع ده، که هغه هر څه وي، خو په نړیواله سطحه دا د افغانانو لپاره یو افتخار و او موږ هم باید وویاړو. په هر حال ولسمشر غني ته د دغې افتخاري دکتورا د ورکړې پر مهال ولسمشر غني یو اوږده وینا هم وکړه چې یو څو لنډ ټکي یادوو. ولسمشر غني د زده کړو په اړه وویل چې د 20مې پېړۍ د تعلیم او تربیې بڼه د 21مې پېړۍ لپاره ځواب ویونکې نه ده او باید تغییر پکې راشي. د جګړې په اړه یې وویل جګړه غیر محدوده شوې، د جګړې او غیر جګړې ترمنځ سرحد له منځه تللی او بدبختانه افغانستان هره ورځ دغه جګړه ویني. د محیط زیست د تغییر په اړه یې وویل چې اوس په یوه فاجعه بدله شوې. که په جنوبي اسیا کې هوا 2.5 درجې نوره هم ګرمه شي، 100 میلیونه نفر به مهاجر او په جنوبي اسیا کې به 100 ښارونه ویوبول شي او باید دا موضوع جدي ونیول شي. د نړۍ د اقتصاد په اړه یې وویل په راتلونکو 5 کلونو کې احتمال لري چې چین په لوی اقتصادي قدرت بدل شي. د اقتصادي خوځښت راتلونکي په اسیا کې ده. په هر حال تاسو د ولسمشر غني د دغه خبرو او هغه ته د افتخاري دکتورا د ورکړې په اړه څه نظر لرئ؟ بل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.